دا د چاردي د قبرستان او د عصمت د کلي دوه پروژې موږ افتتاح کړې چې تقریبا 10 میلیونه افغانیو لګښت پې راځي او همدغسې 600 کورنیو ته مقصد د اوبو بندوبست کیږي. دانشاباد د کلي اوسېدونکي موږ پخوا لرې ځایونه اوبه راوړلې، اوس موږ خوشحاله یو چې دې ځای نږدې شو، موږ ته دې ځای نه به اوبه راوړو. زه د دانشاباد اوسېدونکي یم، موږ به لرې لرې ځایونه اوبه راوړې، اوس چې دا جوړ شو موږ خوشحاله یم دې ځای. په نړیوالو مؤسسو باندې مې غږ دا ده چې په لغمان کې الحمدلله امنیت سل په سلو کې تامین ده او د دوی د خدمت لپاره زمینه مساعده ده. نو ټولو باندې مې دا غږ ده په مؤسساتو باندې هم او ملي تجارانو باندې هم چې راشي لغمان کې سرمایه ګذاري وکړي او د لغمان مظلوم او غریبو خلکو ته او جنګ ځپلو خلکو ته خدمات عرضه کړي. ملک عبدالشکور د چاردي اوسېدونکی یم او دغه سیستم چې د اوبو موږ ته جوړېږي که نه د دانشاباد د کلي نه الا تر چاردي نارنج باغ او د کانګو پورې دا متخو پورې دې ته پایپونه تېرېږي او د خلکو مشکلات ډېر حلېږي. پخوا چې دا اوبه نه وو د خلکو مشکل ډېر زیات و، 100% مشکل زیات و. اوس که دغه پایپونه موږ ته جوړ شي زموږ مشکلات دفع کېږي، د خلکو د اوبو رسېږي. او نور هم خواهش کوو چې دا پروژې دا کومکونه موږ ته په سمه توګه موږ ته ورسېږي. بهتره